زما نوم قدرت الله دی. زه د پیلس انګلیش لنګویج سینټر زده کوونکی یم. زما د کتاب نوم دی د ګوډیو په وطن کې. زما د کتاب لیکوال چې دی هغه استاد نجیب الله صاحب، استاد نجیب الله ډاکټر صاحب منلی ده. دا کتاب چې ده ډېر ښایسته کیسه یې پکې لیکلې ده او دا کیسه موږ ته ډېر خوند راکړو. باید دا کیسه که هر څوک ووایي ډېره ښایسته کیسه ده، ډېر خوند به ځینې واخلي او ډېر به له مطالعې سره شوق پیدا شي. نو په دې کې یوه ده ښایسته کیسه لیکلې ده. وایي یوه نجلۍ وه، د هغې نوم سیلۍ وله. هغه نجلۍ چې ده خپل کوچنی ورور والی و، نو دې دا کوچنی ورور والی و داسې خوشې خو یې نه والی، ځکه چې دې مور پالک پخ کړي و، دې پالک نه خوښېدله. بیا خپل کوچنی ورور والی، نو مور چې دې په ځای دې ته یوه څپېړه ورکړي، یو ډنډې باندې وایي دا یې په کور کمره کوټه کې بنده کړله. کوټه کې چې بنده کړه نو دې به یوه المارۍ وه، په هغې کې یوه دې کوچنۍ ګوډۍ وه چې د هغې نوم شینکۍ وله. نو دا چې ورغله شینکۍ ته، شینکۍ یې راواخیستله، ځان سره یې په بستره کې پټه کړله. نو بستره کې چې پټه کړه، بیا یې د تور دیو او د سپین دیو کیسه یې ورته شروع کړه. نو بیا د شپې یو نیمه بجه به وله چې دې دا ډېر ټایم ساعت په څه وایي چې دې دا کیسه تر یو ځای ورته رسولې. نو شینکۍ راپورته سوله، د کړکۍ خواته ولاړله، کړکۍ چې یې پرانېسته نو د کړکۍ خواته یوه لویه ونه ولاړه وه. دوی دواړه چې کښته سوې تر کړکۍ، نو بیا شینکۍ یو څه وویل خو سیلۍ پرې پوه نه شوه، له توته دوې پاڼې راولوېدې. بیا دوی دواړه په توت پاڼه ودرېدې. بیا شینکۍ یو څه وویل خو سیلۍ پرې پوه نه شوه، دا پاڼې والوتې. ولاړې یو ښایسته باغ ته ولاړې. دوی دواړه یو ښایسته باغ ته ولاړې چې هغلته د ستورو په رڼا کې دا ونې ډېرې ښه برېښېدې، واښوګان ډېر ښه برېښېدل. نو دوی چې رالو باغ ته، ډېر ښایسته باغ ول. نو دوی چې رالو باغ ته، بیا دوی یو داسې مشخص ځای لټول، لکه دوی ته چې معلوم وي یو داسې ځای. بیا چې دوی ولاړلو یوه غونډۍ ته، غونډۍ بیخ ته یوه کوچنۍ دروازه وله. دوی چې دروازه خلاصه کړه نو د دروازې دونه کوچنۍ وه چې لکه یو موږک غاره. دا شینکۍ کې تلای سوه، سیلۍ نه سوه کې تلای. سیلۍ نه سوه کې تلای. دا بیا په خاړپوړو کې ولاړه. دوی چې هغې خواته ووتل نو هغې خواته بیا رڼا وله، لمر ول. بیا دې په سکول کې دا لوستي ولو چې باید د ځمکه ګرځي هغه حرکت کوي، د ځمکې په یو مخ باندې په یوې سایډ باندې توره شپه وي، په یو سایډ باندې لمر یې، نه ده؟ نو په سایډ باندې لمر یې. نو لمر چې لمر ول، نو دا ګبراوه نه سوله، اریانه نه سوله، نه ده؟ بس دا راغله. د دې شینکۍ چې وه هغه بیا په دا ټیم کې ورکه سوله له دې. دې چې بیا دا لږ مخته ولاړه، بیا دا یو برقي ګوډۍ یې پیدا کړله. برقي ګوډۍ چې پیدا کړه نو هغه بیا ډېرې شیطانې ګوډۍ ولې، بیا دا ووالله، راویونیوله، بیا واله په دې باندې ملنډې ووالې. بیا دې ته ویل چې موږ د لوبو شی نسته، بیا دې ته ویل چې موږ د لوبو شی نسته، راځه موږ د لوبو شی څه، موږ په تا باندې لوبې کوو. بیا هغه ورته ویل دي چې زه یوه نجلۍ یم، زه نوم لرم، زه سمه نجلۍ یم، تاسې په ما باندې لوبې کوئ، لوبه خو خپل شیان راځي. نو هغه ورته ویل چې موږ د لوبو شی نسته، ته څنګه نجلۍ یې، څنګه دغه یې، نه ده؟ بیا نو دا ډېره دغه کړې وله، ډېره مطلب دغه کړې وه، تنګه کړې وله، تنګه کړې وه ډېره. نو دا چې ډېر تنګه کړې وه، بیا دا داسې یو لکه سړی چې بېهوشه شي، نه ده؟ بیا چې راپورته شي، بدن شاید درد کوي، په ځان نه وي خبر. دا یو ټینګ داسې یو نیمه ګنټه پکې څه وي چې دا راپورته سوه، په دې باندې دغه سیسټم وسولو. نو بیا دا لږ داسې مخته ولاړه، بیا نورې ګوډیانې پیدا کړلې چې هغسې بیا هغه سمې ګوډیانې ولې، هغه سمې ګوډیانې وې. نو بیا هغې ګوډۍ ورته وویل چې دلته ته څه کوې، دلته ته راغلی یې، مطلب دا ځای ته، دا خو د ګوډیانو ځای دی، دلته تاسې انسانان څه کوئ، نه ده؟ بیا هغه ورته ویل دي چې زه دلته له خپلې یوې ګوډۍ سره رالمه، زه یوه ګوډۍ لرم، خو دا ګوډۍ چې ده دا اوس له ما ورکه سوله، ما سره اوس نسته، نه ده؟ نو بیا هغې ورته ویل دي چې اوس زه دلته دلې ګرځم. دې ورته ویل چې دلې څه کوې؟ هغې ورته ویل چې زه دلې یم، بس ستا نورې ملګري چېرې دي؟ سیلۍ ورته ویل دي. دې ورته ویل چې ما نورې ملګري چې دي هغه تللي دي سکول ته تللي، مکتب ته تللي. هغې ورته ویل چې ته ولې سکول ته نه ځې، ته ولې مکتب ته نه ځې؟ دې ورته ویل دي چې زه که ولاړه سمه په خزلځای باندې به څوک پام نه کوي، خزلځای ته زه باید ولاړه سم. هغې ورته ویل چې دا خزلځای بیا چېرته وایي؟ دې ورته ویل دي چې خزلځای دې ته وایي چې موږ دا مطلب یوې ګوډۍ دا لاس مات شي، دا پښه یې مات شي، بیا موږ دورې دا جمع کوو، بیا دا موږ غوندې ګوډیان چې دي دا پام پرې کوي. نو بیا زه دورې ولاړه سم. هغې ورته ویل دي چې ته مکتب وایه، ته مکتب نه وایه. هغه ګوډۍ بیا سیلۍ ته ویل دي. هغې ورته ویل دي چې یا زه مکتب وایم، خو موږ په مکتب کې خوشې خبرې را زده کوي. هغې ورته ویل دي چې مطلب لکه څنګه؟ دې ورته ویل دي اوس موږ ته پرون معلم صاحب ویل چې هغلته چې دی چې مور چې ده په میم لیکل کېږي. دې ورته ویل چې زه خو په قلم لیکمه. دې ورته ویل زه په قلم لیکمه. نو بیا هغې ورته ویل دي چې موږ په کتاب کې، موږ په مکتب کې هم داسې خوشې خبرې را زده کوي.
نو بس بیا د هغه ګوډۍ چې دلته تللی و نو دې ته یې هغه دغه ورستنجاب کړي وو چې دا یو پوله ده دې خواته برقي ګوډۍ یو ځای ده دې خواته موږ سمه ګوډۍ یو ځای ده موږ هلته نه ورځو دوی دلته نه راځي که نه بیا حالات خرابېږي بس دوی چې دا بیا هغه تللی وله ځینې سیلۍ راغلی وه کور ته نو بس کیسه هم دلته پای ته ورسېدله زبردسته ماشاءالله. اوس پوښتنه دا ده چې دا کتاب چې تا کله مطالعه کو یا چې تا وکوت د دې هغه کرکټرسټکس یا خوبیانې یا ځانګړنې څلور داسې ځانګړنې یې راوښوه داسې خوبیانې یا خصوصیات یې راوښوه چې له دې کتاب له مطالعې تا ترلاسه کړي دي. نو اوله دا ده چې دا کتاب ما سټډي کول ما ته ډېر خوند راکول ډېر ښایسته خوند یې راکړ دا کار چا وویل نو ما په دغه کې دا ډېر دغه پیدا سولو چې باید زه ډېره مطالعه وکړم نور کتابونه ووایم ښه کتابونه ووایم اوله خو دا اوله دویمه دا وه چې موږ باید بې باوره سړي باور نه وکړو لکه اوس دی چې دلته په سیلۍ باندې شینکۍ باندې باور وکړو بیا هغه ځین ورکه سوله باید چې د باور وړ سړی دی موږ باور نه پرې وکړو یو وار موږ له یو چا دغه واخلو معلومات واخلو بیا په هغه باندې باور او دریم دا زه باید که ما یو ټینګ داسې کیسه لیکله او دا ډېر ښایسته کیسه لیکلې که ما داسې کیسه لیکم نو زه به هم داسې لیکم او څلورم دا دی چې ده داسې په دونه کوچني کتاب کې داسې خبرې سره یو ځای کړي دي مطلب ما په اندازه دا ډېر ناممکن کار دی چې ده کړی ده او موږ